رب العالمین د نبی علیہ السلام اخیری زمانہ کې اسلام لړې ترقی ورکړه. کم تکلیفونه او سختۍ چې مسلمانانو برداشت کړي او خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې ثمرات او میوې او نتیجې الله ښکاره کړي. اللہ قرآن شریف کے فرمائی ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. او طالبان پی پویگی کہ دلتا کہ دا عسر نہ یو عسر مراد دے و دا یسر نہ دو دی. نو سختی پہ انسان راضی تکلیفات پہ انسان راضی خدا غی ڈبل خوشحالے خدا انسان لور کئی. مکہ زندگی کی نبی علیہ السلام تکلیفونه برداشت کړ سره د مسلمانانو صحابه او بیا په مدینه شریفه کې تر دې حد پورې چې د حدیبیه په موقع خدای کور تم د ظالمانو حضور پاک پرې نه خو او په ډېر لوی تکلیف او خفقان حضور پاک او صحابه د حدیبیه نه واپس راځل. سرونه د بیت الله نه بهر د مکې په حدودو کې خورل ساروی اعلان کړ عمره او نشو واپس راځي. الله وعده کړی و نبی علیہ السلام سره والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. فکر مکه و زبد دې مکې ته واپس راولم. اغزاد چې تا باندې قرآن نازل کړی دی د قرآن احکام یې درته درکړي دي ادر سره وعده کی چې واپس به د مکې ته راولم. د مکې راوستل د هغې مطلب دا و چې په خوشحالۍ به راځي. په خوشحالۍ به هله راځي چې ګردونوا ټول خلق به ستا تابع وي. مکه بستی مدینه بستی ګاونډګیر جوار بستی خوشحالۍ به راځي. نو حدیبیې نه پس راتلون کے کال نبی علیہ السلام بیا دا اغی عمری قضا وکړه هغې ته عمرة القضا وی. دا په اومه هجرې په ذی قعده کې ځکه د کافرانو سره دا خبره کړې وه چې شرط لګېدلی و چې آینده کال به مونږ راځو عمره به کوو 3 ورځې به مونږ په مکه مکرمه کې تېرو بیا به ځو. د خپلې وعدې مطابق حضور پاک راغی او دا مشرکان ټول د مکې نه وتل. نبی علیہ السلام زغملی نشو کتی وته نشو دا هغه طاقت کتی نشو نو بار وتل. مکې وته خالی کړه 3 ورځو د پاره چې د دې خپل عمره او طواف وکړي او زیبا او بعض کافران مخامخ یو غر د جبل بني قینقاع وته وی هغې وته مخامخ کېناستل تماشې د پاره. او د شرط مطابق نبی علیہ السلام صرف تورې راوړې نور نیزې غشي راونړل. هغه تورې د شرط مطابق په تیکو کې بندې وې. راغلل د بیت الله نه طواف وکړو به و چکرې د بیت الله والی. نو د کافرو مخامخ تماشا کوله یو بل ته وی مړه وی دا اوس طاقت د دوی ختم دی د مدینې تبې والی دی. مدینہ کې به خلق نه جوړه کېدل مخکې که نه د هغې تبې والی دي د هغې مرض والی د کار نه دي. حضور پاک صحابو ته وی چې طواف کوئ دا ښې اوږه ښکاره کوئ استبا ورته وی ګس اوږه به م پټئ او ښې ښکاره کوئ دا صادر د دې ښي ترخ لاندې وباسئ چې ستاسو دا مټې دوی وویني. دشمن له پکار دي چې دشمن باندې خپل روب ور واچي او بیا کله چې دشمن تا پسې ټوقې کوي او وی د سره څه نشته نو بیا خامخا پکار دی چې د خپل روب اظهار وکړي خپل قوت ښکاره کړي خپل ځان ورته وښیي. وی دا ښې اوږه ورته ښکاره کړئ چې دې مونږ وویني چې واقعي د مدینې تبې والي یو که نه. مدینه واقعي تب جمع نه وه د بیمارۍ ځای خو د حضور پاک په دعا ته خدای بیماري لرې کړه. آب و هوا د مدینې په شان په ټوله دنیا کې خشته بله نشته دی. د مکې او د مدینې په شان آب و هوا برکات رالل فرشتې رالې قرآن نازل شو پکې حضور پاک دعاګانې وکړې پکې
آیتونه پکې نازل شو، معجزات پکې ښکاره شو، داسې ځای نه بهترین ځای به بل کمی مټ ښکاره کړې ورته 2 چکرو کې، او په 3 چکرو کې ورته پهلواني وکړې، رمل ورته وایي. 3 چکرو کې ورته ښه مضبوطې مټې والې. پهلواني دا چې د خپې جختې جختې بندې ږدي او دا مټې وهي او د اوږې ورته لقی. عبادت شو، او دی عبادت کې د خدای دشمن ته خپل طاقت ښکاره کول دام عبادت دی. ځکه هغې الزام ولګاو، نو ځکه نبي علیه السلام دا چلو کې 2 چکرو کې اوږه ښکاره او په لومبو 3 کې پهلواني کول. وی هغه باقي 4 کې پهلواني مه کوئ، ځکه چې سړی مټې وی او نږدې خپېږ دی او لږ تیز ځي، دې سره ستړي کېږي چې طاقت هم لږ باقي پاتې. دغه ادا خدای ته خوښه شو، کم چې صحابه په عمرة القضا کې وکړه، الله ته خوښه شوه، نو بس دا تر ننه پورې سنت شو. اوس کافر نشته، تا نه ویني، او چې اوس هم څوک طواف کوي سړي، نو دا ښې اوږه به ښکاره کوي. د ښځې وجود خو عورت دی، به پټ ساتي، سړی به ښې اوږه ښکاره کوي په 2 چکرو کې، او په لومبو 3 چکرو کې به د مټې وی او پهلواني به کوي. بس ادا وخت دی. لکه د بیبي هاجرې د صفا مروه په منځ کې تلل او په هغه لږ ځای کې خوړ کې منډه وهل، دا بیبي دا ښځه ده، خدای ته خوښه شوې ده. نو چې څوک هم عمره کوي، نو دغه چل به کوي، صفا مروه کې 2 چکرې به وایي، او بیا هغه لږ ځای کې منډه به وایي. طواف وکړه صحابه، طواف نه پس 2 رکعاته واجب الطواف ورته وایي، او د هغې نه پس لاړل صفا او مروه ته، هغې په منځ کې 2 چکرې والې، او بیا سرونه وخریل. چا سرونه وخریل او چا سرونه کټ کړل. قرآن حکیم کې الله فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ځکه نبی علیہ السلام د حدیبیې په سفر نه مخکې خوب لیدلی و چې زه سره د خپلو ملګرو لاړم او د بیت الله نه مې طواف وکړو، چا سرونه وخریل او چا یې کټ کړل. نو صحابو ته وی دغسې خوب مې لیدلی دی. نو وی به زه خو ځم، وی موږ هم در سره ځو. نو هغه خوب خدای رښتونی که خو د خوب تعبیر کله زر ښکاره شي، کله څه موده پس ښکاره شي. الله فرمایي لقد ګوره د پیغمبر خوب وحی ده، زمون خوب پته نشته، ټیک ته که خطا دی. د پیغمبر خوب وحی د هغه زړه ته القا کوي الله تعالی. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. تبرک علی الله وی ما خپل خوب رښتونی کا، تاسو به خامخا بیت الله ته داخلېږئ آمینین، او بیغمه به اس تکلیف بنی، سوچ بنی، د دشمن یره به در باندې نی، محفوظ به داخلېږئ. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. الله بیا وی چې څوک به سرونه خوري او څوک به سرونه کټ کوي، نه به په سفر کې یری آمینین، نه به طواف کې یری، او نه چې تاسو کله بیا سر خرایې، سر چې خري خو سړي سر لاندې تورې ته ګوتې نه، هغه وخت به تاسو بېغمه یې، هېڅ شی به در باندې نه. الله فرمایي فعلم ما لم تعلم. تاسو وی نه پوهېږئ، زه پوهېږم، هر شي کې زما حکمتي، او دې نه پس تاسو له زه مضبوطه فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بیا مکه دله فتح کوم. اوس خو مطواف پکې وکړه، اوس خو لا مکه د مشرکانو او کافرانو په لاس کې ده، نږدې درله مکه در کوم. مکه به فتحی، د مکې بادشاهي به ستاسو په لاس کې شي. دغه عمرة القضا نبی علیہ السلام وکړله، 3 ورځې پکې تېرې کړې. یو 2 وړې واقعات پکې پیښ شو. حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها په مکه مکرمه کې وه، د هغه مسلمانانو چې کومې کمزور په مکه کې وو، هجرت یې نه شو کولی، هغې سره پکې نبی علیہ السلام نکاح وتړله. پیغام د نکاح ورسېده، میمونې رضی الله عنها حضرت عباس رضی الله عنه خپل وکیل کړ، ته زما وکیل شوې او زما د طرف نه نبی علیہ السلام سره نکاح وتړه. حضرت عباس صرف ورته وایي د مکې مکرمې نه یو 20-25 کیلومیټر جموم اوس یو علاقه ده، کلی دی، هغې سره خوا کې دا صرف یو مقام دی. هلته چې نبی علیہ السلام راورسېد، حضرت عباس هم دغې وخته پورې په مکه کې و، مسلمانو په مکه کې و.
خو اسلام خپل نخ کارا کو پټ مسلمانو هغه صرف تراغی د نبی اسلام استقبال وکړو او بیا د میمونې رضی الله تعالی عنها نکاح وسره وتړل د صرف په مقام کې بیا چرال النبی علیہ السلام طواف وکړو نو حضرت حمزه رضی الله عنه لوروا معشومه پټې نه نبی او دام په مکه کې وا نو حضور پاک ته چغې کړې یا عم یا عم یا عم نبی علیہ السلام په ترنو خو مشر ته خلک تروي د پلارې د تر زوی او د نبی علیہ السلام لیکن مشرونو یا عم نبی علیہ السلام وتشاتو قتل زر حضرت علی ورمنډه کړې او روچته کړه وی بدا زما د تر لور دا زبه کفالت کوم ذمہواری به زر سنبالو حضرت جعفر ورغه وینا دا زما د تر لور دا او ردی جنې مور ترور ما سره ده د مور خور زبه تربیت کو حضرت زید ابن حارثه ورمنډه کړې وینا سب دا زما د رضاعی رور جعفر او ما یو دې پیش کړی دي رضاعی ویره مې دا زبه تربیت کو درې واړه په جګړه شو ور پر دې ما شومه څوک ته ساتلی شي لیکن اغید نیکی ګټي د حضرت حمزه سید الشهداء لور ده ولا ما شومه نه ده نو پکې جګړې دي چې ردی تربیت زو کم بل وی ز پکې تربیت کوم بل وی زې کو نبی علیہ السلام حضرت جعفر ته وی ته واخلا وی ځکه چې ردی د مور خور ترور تاسو سره ده الخالة بمنزلة الام نو ترور داسې وی لکه د مور په شان دی نه به لکه ښه تربیتو کی او حضرت علی ته وی ته مخه پکېږه خیر دی وی ته خو زما انت مني وانا منك ته خو ما ته ډېر نږدې یې که زه تا ته ډېر زیات نږدې یم او زید ابن حارثه ته وی ته مخه پکېږه انت اخونا و مولانا ته خو زموږ ورور یې که هغه دواړه په دې خبره خوشحاله کړل او هغه ماشومې حضرت جعفر ته ورکړه او وی د دې تربیت ته کوه علما دې نه معلوموي چې ترور د خپلې خوردې تربیت به وکړي او څنګه انسان د خپلې مور خیال ساتي د قرنګي به د مور د خور د ترورم خیال ساتي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې ترور د مور په ځای د قرنګي تر د پلار په ځای العم سنو ابيه څنګه سړی د پلار لحاظ ساتي او قدر یې کوي د قرنګي به د پلار ضرور د ترم خیال ساتي چې دا همداسې دی لکه زما پلار ټول شریعت موږ ته حدود مقرر کړي ترور هم د ورواره ته د خپل بچی په نظر ګوري اترور هم د خپل خوري ته د خپل بچی په نظر ګوري معاشره به ښکلي ژوند په پکې تېرېږي چې صریف مقام ته واپس ورسېدل درې ورځې لا نه وې تېرې درې ورځې چې تېرې شو نو نبي علیه السلام حضرت علي ته وی د مکې د مشرکانو ته ووایه چې ما له یو ورځ شرط خو زمونږ درې ورځې دی یو ورځ راله اجازه زیاتې راکړې یو ورځ نو زه به پکې یو ولیمه وکړم ډوډۍ به وکړم تاسو ټولو باندې به وخورم اگر چې زمونږ دشمنان یې تاسو ټولو باندې به ډوډۍ وخورم یو ولیمه به وکړم یو ورځ اجازت راکړې لیکن هغې بدبختو اجازت ورنه کړ یخرج عنا علي صاحب ته وی ملګري ته دې ووایه چې زمونږ نه وځي بس شرط پوره دی مونږ ډوډۍ موډۍ ته نه ګورو وځي دی حضور پاک وی ډېره ښه د صریف مقام چې کوم ځای کې نکاح شوې وه هلته علیه السلام پړاو غورځو او د حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها سره واده شو بیا لاړل مدینې منورې ته اتفاق هم داسې و چې د میمونې رضی الله عنها نکاح په دې صریف کې شوې وه وادي په واپسۍ کې په صریف کې وشو او بیا د حضور پاک د وفات نه ډېره موده مخپسه په دې لاره روانه وم اقا صریف کې بیماره شوه او هغې کې وفات هم شوه او قبر هم په هغه صریف کې دی چې کوم ځای واده شوي او کوم ځای نکاح شوي مکې مکرمې نه چې سړی مدینې منورې ته ځي نو د جموم نه لږ غوندې دې خوا یو 20-25 کیلومتر د سړک په غاړه یو چاردیواري تاو ده چا پې په عام خط لیکلي دي قبر میمونة رضی الله تعالی عنها هغې کې د میمونې رضی الله عنها قبر ده دا د هغې حدیبیې د عمرې چې کافرو نبی علیه السلام نه پرېښود او عمرت یې خرابه شوه د هغې پیغمبر علیه السلام قضا وکړه د دین مسله هم دقسې د شریعت چې کوم انسان نه
عمره خراب شي نو د هغې به بیا قضا کوي. په دې د ټولو علماو اتفاق دی. هغې نه پس په دې درمیان کې د اسلام چې کوم لوی دشمن او د پیغمبر علیه السلام سره ډېر زبردست جنګونه کړي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خدای مسلمان که او یو ډېر د عربو یو مشر چې هغه ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنو عمرو بن العاص رضی الله عنه دی هم مسلمان شو. او بل یو زبردست کافر چې تاسو به ټول وپېژنئ د ابوجهل و عکرمه دا خدای پاک مسلمان که. او واقعات یې څنګه حضرت خالد ابن ولید وی چې زما زړه کې داسې د اسلام رڼا راتله چې کوم جنگ کې به زه د نبي علیه السلام سره شریکېدم او ما به د صحابو مقابله کوله نو هغه وخت به زما د زړه ماته وی چې دا ته څه کوې بس قومیت او د قوم دپاره جنګېدم نو زړه مې مطمئن زړه به مې خفا وی چې کله نبي علیه السلام حدیبیې له راته وی ما ځان سره د شاه سوارانو د اسونو د لښکر واغېسته او مونږ وی چې دی به مونځ کوي یو ځای کې او د مازدیګر دا مونځ داسې دی چې دا مسلمانان نه پرېږدي نو یو مونځ هم نه پرېږدي خو دې له ډېر لوی اهمیت ورکوي. ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی چې یو مونځ هم دنه ګورې پاتې نه شي ټول به کوئ او پورا په خپل خپل وخت کې به یې کوئ وګورې مازدیګر به خامخا کوئ. نو ما ته خو د مازدیګر د مونځ اهمیت معلومو نو مونږ وی چې د دې په مانځو درېږي مونږ به د یو غونډی شاته ورته پټ یو ناګهاني به پرې حمله وکړو. مسلمانان چې مونځ کوي ټولې به یې ښودي توجه به نی د جنگ نیت به نی بس چې تر څو دوی ځان سنبالي نو مونږ به قصه ختمه کړي. یو ځای م وله وټاکه په داسې اندازم وټاکه چې دوی به دلته مازدیګر را رسېږي د مازدیګر مونځ به کوي او دلته به پړه واچوي. عربو ته خو ځای نه معلوم و که نه ارض خو به چا خیمې نه ښخولې په لاره چې به تلل یو خاص ځای نه هغه ځای کې به خلکو مسافرو خپل پړه واچو نه هغې ته هغه پړاو معلوم و چې دلته مازدیګر را رسي او دلته به خپل پړه واچوي. پړاو به یې داسې ځای کې اچوي چې هلته کې سوري وي ځمکه هوارئ میږي وغیره پکې نه اوبه ورته نږدې وي خشاک ورته نږدې وي چې داسې ځای نه دا به مخصوص پړاو نه ځای نه وی مونږ یو ځای کې ورته په تاک کې کېناستو وی روغه لار وه نبی علیه السلام هم په هغه لار را روان دي جاسوسان مونږ مقرر کړي د هغې اطلاع راکړه چې په دې لار راځي وی ناګانې لار بدله کړه په بل لار لاړ. وی ما ملګرو ته وی چې داسې معلومیږي چې دا رښتونی پیغمبر دی. ګوره یکدم یې لار بدله کړه. دوی ته څه پته وه چې مونږ د دې غونډۍ شاته پټ ناست شو د دوی جاسوس خو مونږ چېرته نه یو لیدلی او مونږ پوره تیاری کړې دی د دوی د مرګونو او مکمل لار بدله کړه په بل طرف ته وشو. معلومیږي دا چې دا خدای خبر کړی دی. خدای هغه څوک خبروي چې پیغمبر یې وي. زمونږ منصوبه ناکام شوه وی چې ناکام شوه نو بیا مو بل ځای ورته لاره ونیوله او په دې سوچ کې اندازه م ولګوله چې دوی به مازدیګر دې ځای ته رارسي او دلته به خامخا دوی خپل پړاو اچوي او د مازدیګر مونځ به کوي ځکه بل ځای کې دی نه شي نه دې نه مخکې ځای شته د پړاو غورځولو نه دې له وروستو بیا شته لرې دي ځای نه. ځان هم ورته بلکل یو ځای کې پټ که او چې څنګه نبي علیه السلام سره د ملګرو راورسېده او د مازدیګر په مونځ باندې ودرېده بس مونږ خوشحاله وو چې که خیر وسو په حمله کوو. نو څه چلې را سره وکړو صلات خوف وکړو. صلات خوف دې ته وایي چې نیم ملګري ځان پسې ودرئ او نیم دشمن ته مخامخ ودرئ. دا نیم چې کله یو رکعت د امام سره وکړي نو دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي هغه ډله راشي امام سره ودرېږي. امام دویم رکعت وکړي او د دې دویمې ډلې لومبي رکعت شي او بیا یو ډله هم ځان له خپل یو رکعت وکړي بله هم وکړي نیم دشمن ته ولاړي نیم امام پسې ولاړي. په داسې طریقه صلات خوف دا اوس هم جایز دی مشروع دی مسنون دی بلکې
وی چې مونږ خو کې دیو په مانځو درېږي او مونږ به پې حمله کوو چې اوس مو قتل نو غون نیم خلک یې مونږ ته مخامخ ودرول نیم ورپسې په مانځو درېدل هغې چې ورسره رکات وکړه هغوی رالل مونږ ته ودرېدل دوی ورلل هغې سره دویم رکات وکړو بیا هغې خپل رکات وکړو نیم مونږ ته ولاړ دي بیا رالل هغې مونږ ته ودرېدله نورو خپل نیم بس زمونږ منصوبه ناکام شوه وی ملګرو ته مې وی چې ما درته نه وي چې دا رښتونه پیغمبر دی دروغجن نه دی ګوره په کومه طریقه یې مونځ وکړه ومې خپل مونځ وکړو مې زمونږ نه سوکیا وکړه د ملګرو بیا حضور پاک ملګرو ته وی چې دا سړي خو مونږ نه صبرېږي یو ځای مو ته لار بدله کړه بل ځای د مانځه دې چل پول نیول غواړي کلک وی نیول خالد ابن ولید سره د ملګرو گرفتار کړ او حضور پاک ته پیش کړ لیکن نبی علیہ السلام رحم دلو دشمن داسې دشمن چې هله ګوته له ورشي کوم ځای کې پرېږدي وی معاف یې کړو چې ځای مه معاف کړی وی دوه نښې خو مې دا شوې چې دا سړی رښتونی دی او دا پیغمبر دی او بله نښه مې دا وه چې کله مې ورسره جنګ کړی دی جګړه مې ورسره کړې ده نو هغه وخت سره به زه مطمئن نوم ما به وی بې ځایه جنګ کې ظلم کې الله به مې نو مطمئن اوس په دې شش و پنج کې چې زه څوک وی ماله کې دا فیصله وکړه چې زه عیسائی کېږم حقیقت پیغمبر اسلام سره خو مې دشمني ده سخته دشمني ده احد کې مې سره مضبوط جنگ کړی دی بدر کې مې مضبوط جنگ کړی دی خندق کې ترې جنگ مې سره کړی دی نو دشمن سره خو نشم تابع کېدی که رښتونی دی خو نشم کېدی زد دی زد خو زه راشه عیسائی بشم یا یهودي بشم هلته به زه دی کې نبی کریم او د ده رورو ولید مسلمانو روري مسلمان دی نبی علیہ السلام ولید راغوښته وی ولیده وی خالد ډېر هوښیار دی مونږ سره ډېر جنګونه وکړل خو داسې هوښیار سړی د اسلام نه لرې نه دی پکار دی چې دا سړی مسلمان شي د ده دومره لوی تجربه ده او دومره هوښیارتوب دی نو چې دا د کفر دپاره استعمالیږي د بوتانو دپاره نو پکار دی چې دا د اسلام دپاره پکار راشي وی د الله رسوله څه وکړم وی یو خط زه لیکم د خالد ابن ولید په نوم دا والا یوسه ممکن ده چې دا سړی خدای مسلمان کی اوس خالد ابن ولید وی زه په دې سوچ کې چې چېرته شام ته ځم وی عیسائی کېږم وی دی کې زما رور راغی ما له خط راوړو مې چې دا څه دي وی یاره نبی علیہ السلام دا خط راکړی دا لږ وګوره چې خط مې ولیکه نو په خط کې راته حضور پاک او د شپې مې خوب لا بیا ولیده د شپې مې خوب ولید چې خطرناک ځنګل دی غلی دی پکې ازغی دی پکې او ډیر د خطرې سیدونه دی په دې ځنګل کې زه پکې روان یم ډېر خطرناک دی او چې روان یم نو یو صفا لارې ته تې ووتم د دې ځنګل نه پاکه لاره د صفا لاره د روغه رڼا اس پکې تیاره نشته او اس تکلیف پکې نشته او اس نقصان نشته وی دا خوب مې ولید وی دا خوب نه مې معلومه کړه چې زما دا کوم دین دی د جاهلیت او د کفر او د شرک دا خطرناک ځنګل دی دا د هلاکت ځنګل دی او زما روح ټیک دی زه وځم د دې نه اوس کوم طرف ته چې وتم دا به زما د رڼا لاره صراط مستقیم به وی دی کې رور راله خط راوړو چې خط مې وکت نو په خط کې راته لیکلي چې خالد ته ډېر هوښیار دی او قابل سړی ته د اسلام نه لرې پاتې کېدل تاله نه دي پکار که بل سړی وي چې هغه ناپوهې د اسلام نه لرې پاتې کېږي بېله خبره ده نو ته هوښیاره مې پوهه مې عقلمنده مې اسلام نه ځان لرې مه پاتې کوو زه دعوت در کوم ته مسلمان شه راشه مسلمان شه او دا خپل طاقت د کاڼو دپاره مې استعمالوه د بوتانو دپاره دا طاقت د الله د ذات دپاره استعمال کړه وی چې دا خط مې وکته وی ما وی چې ما خو د حضور پاک سره ډېر جنګونه کړي او ما خو احد کې داسې جنګ ورسره کړی چې او یا مضبوط مسلمانان زما د لاسه شهیدان شوي دي دا ته څه وی باندې د خط د چا نه راوړو وی ګوره ته پرېږده تا نبي علیه السلام لیدلی نه دی ولې مې لیدلي زما د قوم سړی دی 53 کاله په دې مکه کې مونږ سره تیر کړی دي وی خانو تاوته د دې نه دي کتلې حضور پاک ډېر رحم دل دی دا خط قسم دی چې نبی علیہ السلام مال راکه ستا په نوم مې چې خر ورځه خدای به خیر کړي وی زما یو څو دوستان یو صفوان ابن امیه د امیه زوی
اغلا ورلم ځکه مضبوط خلق او جنگي ماهرین کافران صفوان بن امیہ ورلم دروازه نو ډبوله صفوان بارو خیر دی خالدا ما ویرا بس مون خو ډیر عمر د کام او عبادت وکړ او ما ته خدا سړی دا پیغمبر رښتونه ښکاری ستاسو خیال دی مړزه چیزو پرې دا کفر پریدو او د محمد مرګرتیا کو صلی الله علیه وسلم او خیارم دی مشرم دی د لوی قوم خاوندم دی مونږ په بدی نخکارو او غلبه هم ګورې را روانه ده غیر چاپیره قبایل چې څومره ټول مسلمانان شو نو چې سبا د یری نه مسلمانانېږو او سبا رسوا کېږو او شرمېږو نو خدا نه چې موږ مسلمانان شو په خپله خوښه وی صفوان ما ته وی چې خالده که دا ټوله دنیا مسلمانان شي او یو کس پاتې شي نو به زیم د خلاف بس نورې خبرې پرېږده بس زه نه مسلمان یم ټوله دنیا دی د ملګري چې ته یې ملګری شه یو زه به په دنیا کې د دشمن مې د مقابل به ولاړه وی ما وی چیرې دی که دا غصه دی جذباتي دي په دې وجه چې په بدر کې د پلار امیه مړ شوی دی او د ضرور مړ شوی دی نو دا ځکه غصه دي جذباتو کې دی دویمه خبره ورسره نه کوم دوستانه مې ده ورسره د دې نه پس دلالمه بیا چاله یو بل زما دوستو هغه لورلم هغه ته مې ووی اکرمه ته د ابوجهل زوی دی هغه لورلم اکرمه زما دوستو دم زبردست جنگي ماهر و اکرمه سره وزې او مصلحت کو دا ټوله خبره مې هغه ته وکړه چې مسلمانېږو نه غلبه د دې سړي را روانه ده او بیا چې د رسوایۍ نه اسلام راوړو د زور نه نو بده خبره ده او مونږ ته پته نه چې رښتونه دی او در یو لوی نسب او قوم خاوند دی نو که د مونږ ملګري شو بدي پې نه ښکار وی اکرمه وی چې سوال نه پیدا کېږي چې زه مسلمان شم که دا ټوله دنیا را د تابع شي دا ټوله دنیا زه یو دشمن بیم ما وی چې دا د ابوجهل زوی دی پلار یې بدر کې مړ دی د پړه کې غصه پرته ده دا هم نه مسلمانېږي وی یو بل دوست مې و هغه لورلم عثمان ابن طلحه هغه لورلم مې چې عثمانه زما له خو بدل دی زه خو بس ما ته خو د اسلام رښتونی دین ښکاري او دا سړی ما ته رښتونی پیغمبر ښکاري او ډېر زیات مخالفتونه وکړل موږ څه ګټه وکړه خو بدې خبرې خو نه کوي او د کانو عبادت مه کوئ بوتان مونږ په واقعي په خپل لاس جوړ کړي دي نو چې په خپل لاس هم کم شی جوړ کړو هغې ته سجدې کوو او زنا مه کوئ نو خبره یې بده خو نه ده او بچي مه وجنئ نو خبره خو یې بده نه ده هغه وی لوڼه مه قتلوئ نو خبره خو یې بده نه ده او بربند طوافونه مه کوئ نو خبره یې بده نه ده مردار یې مه خورئ نو دا څه بده خبره ده پردی مال مه خورئ دا څه بده خبره ده پاک اوسېږئ کومه خبره د هغه غلطه چې موږ پکې نقطه راوباسو عثمان ما ته وی چې خالد مقصد دې څه دی مې چې مقصد خو مې دا دی چې زما خوله کېږي که ته مې ملګری شوې نو زه چې زه مسلمانېږو عثمان وی چې ما هم بېګا دا سوچ کړی ملګری مې ځان له کته ملګری مې کته خو داسې کوو چې یو ځای نوځو که یو ځای ووتو نو هسې نه خلک را باندې شکیان شي نو دلته راته غم پېښ نه شي نو یو ځای دی یعجج هلته به ځم لاړ شم او تم راځه هلته به سره میلاوېږو بس وی خوشحاله شم چې ملګری مې پیدا شو وی چې هغه مقام ته زه لاړم نو عثمان زمانه مخکې رسېدلی و په خپل ساري باندې سور و چې لږ لاړو نو عمرو بن العاص مشر سړی دی هوښیار جنګي ماهر چې مشورې به د مکې کافرانو اغېشتې را دنه به اغېشتې را سره میلو شو مونږ ته وی چته دی مونږ وی خدایه دا خو مشر دی منصوبې د جنګ خو به ده تیارول او قابل سړی دی اوس ده سره څوک و مونږ ورته وی ته چېرته ځې وی نه تاسو راته ووایئ مونږ وی ښه نو بد خو به نه ګڼئ وی زه پوه شوم در باندې زه پوه شوم تاسو جوړ مدینې ته روان یې مونږ وی همدغسې وګڼه وی زه م روان یم زه م روان یم څه سوچ دی ستا ته م روان یې ستا څه سوچ دی وی زه خو د ډېرې مودې نه په دې سوچ کې چې زه به کله نه د اسلام کې داخل شم مسلمان بشم خو د خپل قومیت مې پرېښودم نن مې لکه سوچ وکړه چې راشه دې ګنده ځان وباسه
وی چې ګوره اوس اسلام خو عجیبه دین دی که نه، قسم دی چې سړی سوچو کې زمونږ دا دین مونږ له خدای خوښ کړی دی. الله وایي ورضویت لکم الاسلام دینا، پاک دامنه والا دین دی، پاک دامنه والا. مردار مخوره، پردی مال مخوره، د مشر عزت کوا، د مور پلار احترام کوا، د بچی او د یتیم په سر لاس اږده، خدای ته سجده لګاوه، د لونو حق مخوره، د خور حق موهه، گاونډي ته ضرر مرسوه. دې کې کومه داسې خبره ده چې هغه زمونږ د فایدې نه ده؟ کومه خبره کې زمونږ تاوان دی؟ د شریعت خلاف چې مونږ سر و باسو، د شریعت خلاف چې مونږ ځان چلو، نو دا کې به زمونږ پوره تاوان دی. ولې لور جمدی خقولو کې تاوان نه دی؟ ولې لور له خپل حق ورکولو کې تاوان نه دی؟ ولې بدعملي کول او زناکاري کول تاوان نه دی؟ د وجود تاوان، د مال تاوان، او د مسلمان عزت اغشتل تاوان نه دی؟ ولې پردی مال خوړل، ستا مال چې څوک خوري ته نه خفه کېږي، نو پردی ولې خوري؟ ستا د مشر چې څوک قدر نه کوي ته نه خفه کېږي، نو پردی مشر قدر ولې نه کوي؟ ستا د بچی په سر چې څوک لاس راکاږي ته پې خوشحالېږي، د پردي بچی په سر ولې لاس نه راکاږي؟ ستا ګاونډي چې تا ته ضرر رسي ته خفه کېږي، نو ته ولې بل ګاونډي ته ضرر رسوي؟ تا سره چې څوک ښېګړه وکړي او ته یې قدر ونه کړې خفه کېږي به که نه؟ نو چې خدای در سره ښېګړه کړې ده، نو د خدای قدر ولې نه کوي؟ سر ورته ولې په ځمکه نه ږدي؟ د اسلام کومه خبره داسې ده چې هغې کې زموږ تاوان دی؟ خو موږ ځان له په خپله د اسلام خبره تاوان ګڼو. اسلام کې قسم په خدای زموږ ګټه ده. اسلام رڼا مذهب دی، اسلام روښانه مذهب دی. کور کې امن، ګاونډ کې امن. اوس خو اسلام خلکو په غلط رخ استعمال کړی دی، په ډېر غلط رخ استعمال کړی دی. نو خلکو ته مه ګوره، جرمونو د خلکو ته مه ګوره، اسلام ته وګوره. یو سړی ویراغ که نه مسلمان شو، جومات ته ویرانه نه وته، نو هغه چا ورته ویې سپلی ځان سره دننه کا. وی ولې؟ وی دا خلک پټی دلته غلا کوي، دا مخکې ځان سره یو څه. هغه وی څوک یې پټی؟ هندوان یې پټی دلته؟ هندوان ستاسو؟ وی نه. عیسایان یې پټی؟ عیسایان ستاسو؟ وی نه. یهودیان یې پټی؟ یهودیان ستاسو؟ وی نه. وی څوک یې پټی؟ وی دا مسلمانان. زه بس وی دغه دین ته مې سلام دی چې خلکو له سپلی پټی. نو ګوره هغه قمقلو، هغه هوښیار نو قمقلو. ولې؟ د یو شخصیت ته وجې دین مه بدناموه. یو سړی غلطي وکړه، یو سړی پښتون غلطي وکړه، نو د پښتو خو نه بدنامېږي ورسره. د یو قوم سړي یوسفزی کې یو سړي غلطي وکړه، نو ټول قوم خو ورسره نه بدنامېږي که نه؟ یو مولانا صاحب ته چا وی شیخ غلا وکړه، شیخ غلا وکړه. هغه وی ګوره ګیره مه بدناموه، داسې مه وایه چې شیخ غلا وکړه، ګیره دې بدنامه کړه. داسې وایه چې غل شیخ شوی دی، داسې وایه چې غل ګیره پرېښې ده د خپل غلا دپاره، چې که ګیره مې نه بیا به خلک را باندې ګمان بد وکړي، ګیره به پرېږدم څوک به را باندې د غل ګمان نه کوي. دارالعلوم دیوبند نه سپلی پټه شوې، چا وی طالب غلا کړې ده. مولانا صاحب نه داسې مه وایه چې طالب غل شوی دی، داسې وایه چې غل طالب شوی دی، د طالبې جامه کې را ننوتلی. نو اسلام به نه بدنامه. یو شیخ غلطي وکړه، ګیره به نه بدنامه. ګیره خو ورته نه دي ویلي چې دا غلا وکړه، ګیره خو یې منې کوي. یو مولا نه غلطي وشوه، مولا پسې مولایتوب پسې به کنځله نه کوي، مولای خو ورته نه وایي چې دا کار وکړه، ده غلطي وکړه. نو اسلام به نه بدنامه. اسلام ډېر ښکلی مذهب دی چې الله فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا، ما د اسلام غوندې دین غوره کړی دی. نو چې خدای کوم شی غوره کړي، ابه د خیر کې د شر به وایي، اوس ابه د خیر چې دی ورسېدل مدینې منورې ته. اوس ګوره ورته چا ورته ویلې نه دي، نو ویې لمبل اوښان یې سملو لاولې ولمبل، زیاتي نوکان ویښته مې کټ کړل، خوشته جامې ځان سره وړې وې هغه یې واغوستلې. خیر اسلام خپله سړي ته پاکوالی ښیي او خوشبویي پورې کړه. ولید وله راغی، د خالد ابن ولید روړ. وی وروړې څه کې راورسېدی؟ وی راورسېدو. وی چې مونږ خو راورسېدو، خو ودرېږه جامې بدلو. هله شا به وي زر کوی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو استقبال کوي، انتظار مو کوي. صبر وکړه وروره، داسې پلیت وله نه شو ورتلی چې جامې پاکې کو، وجود پاک کو، دوړې لرې کو، نو بیا به ورځو. درې واړو جامې بدلې کړې، غسل یې وکړل، صفا جامې واچولې، خوشبویې واچولې،
او بیا نیغ لاړل مدینه شریفې ته او چې په جومات ورننوتل حضور پاک دقسې ورته ولاړ مسکې ورته ولاړ دي مسکې او دی چې ورغلل سنگ خالد ابن ولید لومبي یا به ورته دشمن وي یا به په جنگونو کې کنزل ورته کول او د حضور پاک نوم به رواناو نوم به ولا په بد واغشته مزمم به وي محمد به نه وي محمد معنا د صفت خاوند کله د صفت ستایل شوی مزمم معنا چې هغه انسان چې په بدو یادېږي نو د پیغمبر علیه السلام کلی نوم به نه اغشته خراب نوم باندې به یادو او چې اوس لا مسلمان نه دی وروسته مسلمانېږي او 15 منټه پس چې جومات ته ورنوت وي السلام علیک یا رسول الله دا الله رسول پتا دې سلام او فورا حضور پاک دعوت نه دی ورکړي فورا اشهد ان لا اله الا الله در دې خبرې گوي ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې خبرې گوي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله خپل بنده او د الله استاد او پیغمبر دی او چې څنګه کې ناست لومبه سوی د الله رسول مخستر کې د سره نشم لګول ما ډېر لوی جرمونه کړی ما په هر میدان کې ستا مقابله کړې ما په هر میدان کې ستا دشمن مقابله کړې ده او ما څو ځله ستا د مرګ نیتونه کړي دي یو ځل نه څو ځله مې د مرګ نیتونه کړي دي او د دنیا مسلمانان صحابه زما د لاس نه شهیدان دي اوس به زه څه کوم وی دا کلمه چې دی وی د یارې دی وی که د زړه نه وینا بیاره نشته دا مې د زړه نه وی د زړه نه زه دا منم چې اسلام حق دین دی او ته د خدای رښتونی پیغمبر یې وی زه بس الاسلام یهدم ما کان قبله دینه مخکې چې دې څه کړي دي د اسلام د وجې معاف ختم خدای دا درې مضبوط کسان مسلمانان کړل ګوره اسلام رو مضبوطیږي که هغه بل عثمان ابیا رستم هغه بل عکرمه ابو جهل زوی ام بیا رستم مسلمانی دی وخت کې نه رستم مسلمان شو اوس کله مسلمان شو تجربه خو شته اتفاق د غزوه موته جوړ شو یو کافر دی لوی شرحبیل ابن عمرو غسانی دا د هرقل چې د روم کوم بادشاہ داغه د طرف نه دی د شام گورنرو نبی علیہ السلام یو صحابی لگا حارث ابن عمر رضی اللہ عنہ اگلے خط ورگا پیدا بدے شرحبیل ابن عمرو غسانی تورسی دے اسلام دعوت ورکو اگے ظالم دا پیغمبر ہم استاد ملک شئی دیکھ استاد خوبا نو دی استاد دا نقصان نہ ورکے حضور پاک پاگی صح خفشو او دا دریو درو کسانو یو دستے تیار کړ استاد خو څوک نه وایي ما خو استاد ولېږه د ایمان دعوت مې ولا ورکړه چې نه قبل او ډیرو کافرانو سردارانو د اسلام دعوت قبول نه کو ډیره خدای چې قبله د خپل نه قبول کا اسلام زور نه دی ګورې ما د تیر جوړم ویلو دا خلق اسلام بدنامي دا ناقص العقل دی پویږي نه چې اسلام په زور خور شوی دی په زور د چا په زړه کې څوک اسلام نشي وردن نه کول پلار پزوی په زور خپل خبره نشي مناوله گاونډي په گاونډي نشي مناوله مور په لور نشي مناوله نو بل څوک به څنګه مناوله اسلام د زړه شی دی د جنگونو هغه وجه جدا دی دا ته مې ویلي په دې خپه شو چې دا خو استاد دې کړي منل یو خپه ما د خیر یو دعوت تر کړي نه مننو اسم ته پېښه خپل دین دی پېښه نو نبی علیہ السلام د درو زرو کسانو لښکر تیار کړ او حضور پاک د سپینه جنډه جوړه کړه سپینه او زید ابن حارثه له ورکړه او وی فرمایل وی دا زید تاسو امیر د مشر دی کدی شهید شونه جنډه به د جعفر سره ابا امیری که جعفر شهید شو نو جنډه به د عبد الله ابن رواحه سره او که عبد الله ابن رواحه شهید شو نو چې بیا چام جنډه واغشته به د مسلمانانو مشر نو چې پیغمبر علیہ السلام دا خبر وکړو دا ښکاره وکنه چې زید بشهید کیږي ته پیشنګوئی شو جعفر بشهید کیږي عبد الله بن رواحه رضی الله عنه به شهید کیږي دې چې لاړ یو ځای ته ورسېدل هغه
شرحبیل ابن عمرو غسانی ته پته ولګېدله چې مسلمانانو خو زما خلاف لښکر را لېږلی دی. هغه د روم بادشاه هرقل ته اطلاع ولېږله. هرقل د 3 لکو فوج را ولېږه. 3 لاک 3,003 لکه 3,003 لکه څومره لوی فرق. مسلمانانو ته چې پته ولګېدله د جاسوسي نظام نه بغیر جنگ نشي ګټلی. جنگ کې به خامخا ستا جاسوسي نظام چې ته د دشمن د حالاتو نه خبرېږي. څومره وسله ده، څه قسم وسله ده، په کوم طرف در باندې راځي، د هغوی اراده شته نشته. ډېرې خبرې دي په جاسوسي نظام نه. اوس هم فوج نه چلېږي بغیر جاسوسي نظام نه. جاسوسي نظام په هغه زمانه کې مو نبی علیہ السلام هغه صحابه سړی لېږلي چې راغی وي 3 لاک لښکر دی کم و بیش. صحابه وایي چې دا خو موږ لږ یو 3,000 یو 3,000 خو د 3 لکو مقابله نشي کولی. واپس شو. نبی علیہ السلام ته به الو وایو چې لښکر خو 3 لکه دی. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه لښکر والا ته وی ای مسلمانان وی سمو خیال دی زمونږ مقصد د دنیا ژوند دی او که د آخرت؟ وی د آخرت. وی مقصدم جنت دی که دنیا ده؟ وی جنت. نو خو چې هغه ډیر دی مونږ کم یو مړه شو نو چرته به ځو؟ خو جنت ته به ځو که کم خوا به ځو؟ نو واپس ته ځو. او وی قسم دی د مرګه زه یریږم تاسو نه یریږئ. زه د مرګه یریږم. ذکر رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. وی تاسو کې هیڅ څوک هم داسې نه پاتې کېږي چې په جهنم ور نشي. هر سړی به په جهنم ورځي. جهنم باندې به یو سړی هم نه پاتې کېږي. ان منکم الا واردها. الله یو کس داسې نشته چې په دوزخ ور نشي. هر سړی به پې ورځي. کان علی ربک حتما مقضیا. دا د خدای مضبوطه فیصله ده. نو یریږم خو زه هغه د جهنم ورتللو نه مراد د جهنم د پاسه پل دی. تاسو چې د پل صراط وایي په هغې تلل دي. دې نه هېڅ څوک نه بچ کېږي. په جهنم د پاسه بار سړی تېرېږي. او ښکاره خبره د احادیثو کې دا دی چې هغه پل بغیر د خدای د طاقت نه په هغې پورې وتل ممکن نه دي. ګرانه خبره ده. نو د مرګه خو زه یریږم. زه په دې سوچ کې چې مړ نه شوې ځکه دغه جهنم سره به څه کوې، پل سره به څه کوې، پورې به وځم او که نه. نو چې زه ستاسو نه زیات یریږم او زم بیا وایم چې بس نه ځو واپس، چې مړه شو به شهادت راغی او که جمدي پاتې شو نو څه به کېږي. قوم کې جذبه پیدا کړه وی دی چې پې ورځو. موتې ته ورسېدل، جنګ شروع شو. غزوې موته ورته وایي. جنګ شروع شو او دا په جمادی الاول 8 هجري وه. جنگ داسې شروع شو چې چاته 3 لکه او چاته 3,000. داسې جنگ شروع شو چې اق زید ابن حارثه رضی الله عنه چا سره جنډه وه، دا شهید شو. لومبی هم دې شهید شو. مشر مخکې دې مخکې جنډه ورسره وه، خو چې څنګه دې شهید شو نو فورا حضرت جعفر جنډه واغشته. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دغسې فرمایلي جعفر چې جنډه واغشته یو کافر پې را منډه کړې دا ښې لاسې وله و، دا ترې پرې شو. زر یې په دې ګس لاس باندې جنډه ولې وه. هغه توره اوچته کړو، ټس چې دا ګس لاسې ته و دی هم پرې کړو. د زر په دې خپو کې او دې سینه کې جنډه را ټینګه کړه. هغه پرې ټس چې وار وکړه دا سر یې وله و. نو 3 نمبر جنډه عبدالله ابن رواحه واغشته څنګه چې حضور پاک فرمایلی. کافر پاغه راغون شو، عبدالله ابن رواحه شهید کو، جنډه خالد ابن ولید لاس کې واغشته. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا منظر خدای دقسې مخامخ ښیي. نیغ په نیغې ورته ښیي. مکاشفه د کشف دی. دا ورته خدای پردې ختمې کړلې او دا منظر دقسې ورته ښکاري. او جومات کې ناست دی او فورا رسول الله مبارک په ژړا شو او فورا وی قتل زیدون، زید شهید شو. اخذ الرأیت جعفر جنډه واغشته. بیوی جعفر شهید شو. اخذ الرأیت عبدالله ابن رواحه، عبدالله ابن رواحه جنډه په لاس کې واغشته او سترګې بیګي. بخاری شریف کې حدیث دی. او بیا فورا فرمایي وی عبدالله ابن رواحه هم شهید شو او جنډه چا واغشته. اخذ الرأیت سیف من سیوف الله، دا الله د تورو نه یوې تورې جنډه په لاس کې واغشته. خالد ابن ولید ته ځکه سیف الله وایي، دا الله توره.
دې میاس کې یو خبره کومه. خالد ابن ولید د دنیا جهادونه کړي دي نه پس مضبوط لوی مجاهدو تی وی فرنٹ لاین چې وته وي خط اول وته وي لومبه د رستو کړل او چې کوم رستو دي خلک دي مخکې کړل ترتیب بالکل بدل کو. دو وجونه یو خدا چې د مخکې خلک ستړي دي د مبسي رستو خلک هغه ستړي نه دي دا به مخکې کم. دویم دا چې دشمن باندې به روح پریوزي ځکه د مخکې خصوره دی وجنګېدل نو پیژني یو بل هغې باندې به دا روح پریوزي چې دا جوړ نوی لښکر وله راغی. ګور جنګ کې به دا حکمت عملي استعمالی چې سار له جنګ شروع شو او خلک یې خواره واره کړل سپونه ګډ وډ کړل یو سب د یو نه لري بل د بل نه لري بل د بل نه لري او سیروستو په غونډو کېنول چې کم ستړي زخمیانو چې دشمن سبا جنگ ته راغی هغې ویله که د شپې وله نور کومک امداد راغلی دی. دا خلق نو دا سوره دی جنگ کې دا نوي دي ورا غونډو باندې خلک ولاړ دي. نو ګوره لویه خبره په جنگ کې د دشمن د بیلات روب دی چې روب پې پرېوځي. سبا جنگ شروع شو الله هغه 3 لکو لښکر له شکست ورکړ مسلمان له خدای ګټه ورکړه غنیمتونه حاصل کړل د دنیا وسطې جمع کړئ حاصل یې کړل. هغه شرحبیل پکې گرفتار شو مردار شو پکې چې هغه کم مشرو لوی سردارانی مردار شو او دی بیا واپس رالل مدینه منورې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جعفر لاسونه کټ شو نو نبی علیہ السلام الله با جعفر لپا جنت کې داسې لاسونه ورکی چې ابا لکه د وزرو غوندې کار کوي او دی به چې کم دی په جنت کې ګرځي نو به پې الوزي. او د جعفر ماشوم زوی چې به چرته حضور پاک ولیده نو ورته وی یبن ذلجناحین ای د 2 وزرو والا زویه. او عبدالله بن رواحه رضی الله عنه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي چې ما هغه په یو تخت باندې ولیده او تخت یې لقیده دا تخت یې داسې لقیده کله به داسې ته کله به داسې ته کله به داسې ته کله به داسې ته هغه تخت یې لقیده. نو علماوی ته تخت لقیدل مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي دي وی تخت یې ولې لقیده یو واقع نقل کړی ده وی چې سومنات باندې کله محمود غزنوي حمله وکړه او دا سومنات فتح شو. سومنات دا هغوی یو لویه د بوتانو عبادت خانه وه مندرو هندوان فتح شو. سومنات چې د هغې کومه لویه قلعه او لوی مندرو هغې کې دننه نو په هغې د پاسه د اسلام جنډه ولګوله نو دا چې څومره هندوانو دا ورته ټول راغونډ شو او محمود غزنوي ته یې وایي چې بس داسې کار دی چې موږ درته یو درخواست کوو په دې مندر کې زموږ یو غټ بوت دی هر څه چې کوې خو دا یو بوت راله مه ماتوه څومره پیسې چې غواړې درکوو څومره پیسې چې غواړې خولې نه وباسه ځکه بوتان د ټول مات کړل چې په کوم ځای به ورغې فتح کول بوت پې ماتو بوت پې ماتو بوت پې ماتو ټول زمونږ بوتان دې مات کړل زه بس چې څه دې وکړل او دې کړل خو ته دا مهرباني وکړه چې دا کوم غټ بوت دی په منځ کې دی دا راله مه ماتوه بس پیسې چې ته څومره غواړې دربه چا ورته وی چې صاحبه خیر ده یو بوت دې پکې وي که نه یو بوت دې وي دا به پرېږدو بله پیسې راکوي زرګونه روپۍ راکوي یو سره او سپین هغه زمانې اوس خو روپۍ زمونږ اصطلاح کې ده که نه هغه زمانه کې چې څه سکه وه او سره او سپین او هر څه راکوي یو به ورته پرېږدو د ده مړه نرم شو زه وی سلا پې کوو نو د شپې خوب ولید چې د میدان دی د حساب کتاب محشر نو یو فرشته مې دوزخ ته راکاږي نو بلې فرشتې د مټه ونیوم امې جنت ته راکاږي دا دوزخ ته چې مې کومه فرشته راکاږي نو دی وی دا بت فروش دی وی بت خرڅی دوزخ ته یې غورځو هغه چې جنت ته مې کومه راکاږي هغه وی نه بت شکن دی بوتان ماتای د دنیا بوتان یې مات کړل نو زه ځکه جنت ته بوځم نو څوک یې خوا راکاږي څوک یې بل خوا چې د خوب راپاسېده هله شا به وي دا بوت ماتوی
نو الله شان ته ګورو چې بوت له ټس ورکو ماته کا وی غردو دن ګېړه ډډو دن پکې دومره هیرې جواهراتو چې غیندوانو څومره پیسې ورکول هغې نه پکې زیاتې پیسې راوتې. دا خو خیر د دې مثال نه دی مولانا ادریس کاندهلوي مثال نه ورکوي ستاسو د پوهې دپاره ده. وایي تخت یې ړقېده ولې ړقېده جنت ته روان دی ګورې او هلاویږي ړقېږي ولې ځکه ویده وي چې زما مرګ نه دی خوښ یریږم خو یاره که مړ شم شهید بشم نیک به الله له لاړ شم. او قوم کې جذبه شهادت پیدا کړه نو هغه تردد غوندې و د دنیا د ژوند او د مرګ په منځ کې چې الله وایي ان منکم الا واردها چې هر سړی په جهنم ورځي پل باندې بدم پل سورات او خطرناکه لار ده. نو لږ مې تردد دی چې یاره څنګه به کېږي خو بیا هم د خدای په لار کې جنګېږم او شهید کېږم. الله مسلمان له فتح ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دریو صحابو ډېر زیات پریشان و انتهایی زیات. حضرت جعفر د ترزوی ماشومان بچی تی پاتې شو. حضرت زید دا د پیغمبر علیه السلام ماشوم لوی کړی دی زید ابن حارثه او په لومبه زمانه کې به ورته زوی وی زید ته به د حارثه زوی نه وایه د محمد زوی به ورته وایه صلی الله علیه وسلم. بیا الله منع وکړه ادعوهم لآبائهم نو بیا وی زه خیر دوستو طرف پلار نو مخله نو ماشوم یې لوی کړی زید. او عبدالله ابن رواحه دا د حضور پاک شاعر و د نبی علیہ السلام په صفت کې به شعرونه وي او د مکې د مشرکانو بد به وي په دې دړمنو خفه پې و. خو خیر په غزوې موته کې دغه شامیانو له رومیانو له رب العالمین د مسلمان په لاس 3000 مسلمانو له په لاس باندې الله 3 لکو کافرو له شکست ورکړ. الله مسلمان له فتح ورکړ. دا ټول د مکې مکرمې د فتح لارې دي. راتلونکې جمعه کې انشاءالله د مکې مکرمې د فتح متعلق چې څه خبرې دي ابه درته ووایم انشاءالله. بان اغشتو کې ګناه شته که نشته بالکل دا جواری ده او دې کې ګناه ده دینه به ځان ساتي. د ماشومې لپاره علیشا نوم څنګه دی؟ نو زما په خیال دا د الک نوم معلومیږي نو جنۍ لمیک دی. په جمعات کې د غیبت او کنزل ولا منځ کېږي که نه نور خلکو سره منځ کېږي که نه منځ خو کېږي خو دا ډېر لوی جرم دی د دې ځان وساتي. ګناه هر دی ګناه ده خو په جمعات کې بیا لویه ګناه ده. مړي سپارل په تفصیل سره بیان کا. مړي سپارل خو بس دا ده چې یو کس به ووایي چې د الله په نوم باندې او د پیغمبر علیه السلام په دین سپارم بسم الله وضعناک وعلى ملة رسول الله صلی الله علیه وسلم سلمناک. د خدای په نوم دګدم او د پیغمبر علیه السلام په دین باندې د سپارم. بس د اسانه خبره ده. څوک چې واده کې ډمان ګډئ واده روټۍ حرامه ده. ډوډۍ نه حرامېږي په دمتوب ډوډۍ نه حرامېږي خو زموږ علما لیکي چې که په یو واده کې ګمراهي وشي نو داسې نیکان خلک او خاص خلک دی هغه ډوډۍ له نه ورځي. بیا دې نور هم ډاډه کېږي نور خلک هم ډاډه کېږي او چې داسې نیکان او خاص خلک ورنشي دی به هم پوه شي چې دا ولې ماله را نه لیل دی به هم آینده دا کار نه کوي. نور خلک به هم پوه شي جره داسې نیکان نه راځي عالمان نه راځي زما ډوډۍ کې واده کې به څه برکت دی نو دا شی به بند شي. ایمان او اسلام تعریف دا خو د طالبانو خبرې دي نو بیا راشي چې هغه ځان راته ووایي خو دې ښه دعا وکړئ الله ته زمونږه دغه صحابه کرامو چې دا کوم جهادونه کړي دي او د صحابه کرامو د اسلام دپاره کومې قربانۍ کړي دي خدای ته یې وله قبولې کړي او الله د جنت درجات به تا ورکړي مې خو مونږ هم سوال کړو د جنت لوړ درجات وله نصیب کړي. د هغوی د دین چې کوم خدمت وکړو خدای دغه د حضور پاک دین په ټول اسلام کې خور کې
او زمونږ د دې دین الله حفاظت وکړي، زمونږ د ایمان حفاظت وکړي، مونږ د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان کړي. الله نن چې په امت مسلمه کې کم فسق و فجور، بربرتوب، فحاشي، عریانیت خورېږي، خدای د دې نه امت مسلمه په حفاظت کې وساتي. الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي، که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، زمونږ د حلال روزي او فراخ رزق نصیب کړي. زمونږ دلته د جمعات یو گاونډی دا محمد عمر لالا د عمر لالا زوی وفات شوی، غالبا پاغه ورځ اتوار ورځ وه، زه ومم نه کلي کې او زمونږ ګاونډي دی، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. لویه جمع ده، د اخلاص دعا ورته وکړئ الله ته مغفرت نصیب کړي، الله لوی سفر د آخرت د راحت وګرځولی کړي. خدای کې انسان دی که څه غلطۍ تقصیرات دې شوي هغه ورته معاف کړي، وارثانو له او رشتہ دارانو له صبر ورکړي. نور چې کوم مسلمانان وفات شي ټولو ته دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله زموږ د دنیا او د آخرت د خیر زندگی نصیب کړي او د شر او د فتنو نه په دواړه جهان په امن کې وساتي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول